اے پیغمبره د قیامت داسې ورځ ده چې او بګرځي پکې الکان د ډېر هیبت نه بالکان پکې سپین ګری شي. الکان با د ډېر زور او د ډېر رعب نه سپین ګری بشي. یوم یجعل الولدان شیبا، الکان به سپین ګری شي. السماء منفطر به، او اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. او کان وعده مفعولا. اے پیغمبره دا ستا وعده د خدای وعده چې دا تا داسې وګڼه لکه چې تیر شوي که چې قیامت خو به آینده راځي، نو تیر شوی حال چې دی هغه ډېر یقیني وي او رښتیا وي په نسبت سره راتلونکي حال ته. نو الله فرمایي کان وعده مفعولا. اے پیغمبره ستا دا د خدای وعده چې دا داسې ده لکه چې وړاندې دا کار شوی. نو عزم داو چې هغه کم شی دی د غرور چې مونږ به پې غاوی رہی کم شی په دې ملک کې تاسو ګورئ مونږ خو په دې هوس کې یو چې د چا منبر وګورو چې وایي چې زم منبر وی، چا د اشنا ټوټه په موټر وګورو چې وایي زم وزیر وی. که نه دي مونږ په دې هوس. نو ته په دې حواس کې او مرګ په دې حواس کې دی چې تا پسې ګرځي، پته نه لګي چې کوم ځای به دې د مرۍ نه کوم ځای به دې. نو ځکه دی وایي چې ای عاقله غوږ ونیسه ماته، مرګی نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته. د اجل سواره په تخت بدل راشي، ناګهانه به تالا شوایم تا ته. په تخت به ناست دی، سلطنت به لګېدلی او دې ګوړګوړونه به دې ونیسي. ناګهانه به در باندې های خوی جوړ شي. د اجل سواره په تخت بدل راشي، ناګهانه به تالا شوایم تا ته. ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو، ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو، چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته. اوهو په لاره به روان وي دفتر